السلام علیکم ناظرین، زه یم واجد الله او تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل. امید لرم چې ښه به او ژوند به مو ښه تېرېږي. ایران ته چې کله د هلیکاپټر د حادثه مخې ته راله نو هغوی په دې نه پوهېدل چې دا د دوی سره اخر څه وشو او د هغې په پوره ملک کې یو یره او یو خوف پیدا شو. خو د وخت تېرېدو سره سره د دوی د دې حادثې نه بار راووتلو او اوس دوی د یو پراپر انویسټیګیشن طرف ته باقاعده طور باندې اعلان کړی دی او د هغې آرمي چیف صاحب چې کومه سټیټمنټ ورکړی دی هغې ویلی چې صرف او صرف دې ته موږ دا نه شو ویلی چې دا حادثه د موسم د خراب حالاتو د وجې نه شو ده، بلکې د دې پراپر انویسټیګیشن پکار دی چې د څه وجې نه دا حادثه مخې ته راغله او کله چې د پراپر انویسټیګیشن خبره کیږي نو روس هم په دې کې خپله حصه اچول ده او روس دا ویل دی چې موږ به ستاسو भरपूर مدد کوو چې څرنګه مدد تاسو ته پکار وي هغه به موږ ستاسو کوو. او د دې سره سره انټرنیشنل چې کومه میډیا ده هغه هم یو ذهن سازي کوي او هغې دا وایي چې کومه د ایران صدر ابراهیم رئیسی صاحب دی او د هغې سره د هغې کومه ملګري چې دي د هغې چې دا کومه واقعه پیش مخې ته راغله، دا کومه حادثه چې مخې ته راغله د دې د وجې نه به مشرقي وسطي چې څومره حصه ده نو په دې کې به د دې دا تپس چې دی دا به دوی محسوسوي او د دې مسایل به د مشرقي وسطي دپاره جوړیږي. نو راځم د ټول نه اول هغه غټ خبر ستاسو مخې ته ږدم او هغه خبر دی د سابق ایراني وزیر خارجه ظریف صاحب هغوی ویلی دي هغې ایراني میډیا ته یو ریپورټ ورکړی دی، هغې ته یو انټرویو ورکړله په هغې کې دي ویلي چې ایران سابق وزیر خارجه جواد ظریف صدر ابراهیمي رئیسي د هلیکاپټر دا کومه حادثه چې مخې ته راغله هغې ویلي چې د دې وجه د امریکې چې کومه پابندیان دي په دوی باندې د هغې پابندیانو د وجې نه دا مخې ته راغله او هغې ویلي چې موږ ته چې څومره هوابازۍ چې څومره جدید یعنې نوي سهولتونه دي د هغې ته موږ ته رسایي نشتي د هغې د وجې نه چې دا حادثه زموږ مخې ته راغله. بیا هغې ویلي دي چې امریکې په موږ باندې چې کومه په هوا کې چې څومره جدید سهولت یا جدید چې کومه ټکنالوژي استعمالیږي په هغې باندې په موږ باندې پابندي ده د هغې د وجې نه زموږ د صدر ابراهیم رئیسي صاحب د هلیکاپټر ته د حادثه مخې ته راغله. خو راځو د دې نه مخکې تاسو ته یو بل غټ خبر وایو او دا غټ خبر د حمید میر صاحب په حوالې سره دی. هغې پرون په یو پروګرام کې د جیو په یو پروګرام کې هغه یو انټرویو ورکړله او په هغې کې هغې ډېر زیات اهم خبرې کړلي. هغې ویلی دی چې شهادت یا پھر حادثه چې شهادت دی او که یا دا یو حادثه ده هغې دا ویلی دی چې د ایران صدر ابراهیم رئیسي د هلیکاپټر ته چې کومه حادثه مخې ته راغله د دې تحقیقات ضروري دي او د دې تحقیقات ولې ضروري دي اهم خبره دا ده چې د دې دا تحقیقات ضروري ولې دي. هغې ویلي چې پاکستان صدر جنرال ضیا ساره په درځنونو باندې داسې سربراهان مملکت دي چې هغې د داسې قسم حادثاتو شکار شو دي او اکثر حادثو شاته چې کومه د څه سازش وي او که د دې انویسټیګیشن کیږي او که نه کیږي یعنې که د دې ته تحقیق با وروسته کې او که نه کې او په دې پسې شاته څه نه څه سازش خامخا وي یعنې چا په دې پسې سازش کړی وي د هغې د وجې نه دا حادثات مخې ته راځي. یعنې هغې ویلي چې د دې انویسټیګیشن چې کومه دی د دې لازمي پکار دی چې د ابراهیم رئیسي صاحب ته چې دا کومه حادثه مخې ته راغله د دې وجه څه کیدی شي. اوس راځو د دې نه بل غټ خبر دا دی او دا ډېر زیات حیران کن هم دی او حیران کن په دې وجه دی چې یو کس د دې دنیا نه لاړ شي او هغه د حقیقي خدای سره یعنې د حقیقي مالک سره ملاو شي او د هغې باوجود هم ته داسې بغض د هغې سره ساتي نو دا ډېر زیات حیران کني. اقوام متحده د یو څوک اعلان کړی دی او د څوک د اعلان دپاره دا پکار هم وي ځکه چې دوی وایي چې د پلانکي ملک یعنې د پلانکي سټیټ چې کومه صدر وي یا وزیر اعظم وي هغه چې کله وفات شي یا د هغې انتقال وشي د هغې نه بعد چې کومه دی داسې قسمه سټیټمنټ اقوام متحده جاري کوي. نو دارنګې د ابراهیم رئیسي صاحب په حوالې سره دوی هم یو سټیټمنټ جاري کړی دی او هغې دې ویلي چې دا خو د خپل خالق حقیقي سره ملاو شوی دی نو په دې باندې د سایلنس یعنې د څوک یو اعلان هغې کړی دی نو په دې باندې اسرائیل ډېر زیات خفه شوی دی او ډېره زیاته غصه یې کړله او داسې غصه یې کړله چې د داسې غصې اډو انتها نشتي. هغې د چې کومه د هغې نیوز پیپر دی په هغې کې چې دوی کومه شایع کړلي دا زه ستاسو مخې ته ږدمه خو ایران خبره که موږ وکړو دا یو منلی شوی سټیټ دی او په کار دا چې د دوی په دې صدر باندې چې کومه د څوک اعلان وشي انټرنیشنلي طور باندې هغوی لیکلی چې وټ نیکسټ مومنټ اف سایلنس فار هټلر
او دا د دې چې کوم اخبار دی په هغه کې دي ورکړلی چې که تاسو د ده دپاره دا د څوک اعلان کوئ نو چې په راتلونکي وخت کې به تاسو د هټلر دپاره هم اعلان وکئ چې هټلر چې کومه دی دا په دنیا کې یو کس تیر شوی و او د هغه په خفګان باندې د دې دنیا نه د تلو باندې په هغې باندې هم یو سایلنس پکار ده، یو خاموشي پکار ده. یعنی هغې د دې کمپیریزن کړی دی، د دې موازنه یې کړله د هټلر سره چې ابراهیم رئیس صاحب چې دی دا یو هټلر و د دې دنیا دپاره. دا د هغوی خپل یو سوچ د دې نه تاسو اندازه هم لګولی شئ چې د ایران دپاره دوی څرنګې سوچ لري، څرنګې ذهن دوی لرو. یعنې د دې اندازه ټوله چې کومه ده دا دوی کې ښکاره شو ده. اوس د ایران د آئین مطابق دا وي چې کله یو صدر انتقال وشي نو بیا به 500 ورځو کې به دننه د نوي صدر انتخابات کیږي، یعنې نوی الیکشن به کیږي. او د ایران چې کومه اوس موجوده انتظامیه ده هغوی په 28 جون باندې د دې اعلان کړی دی چې په 28 جون باندې به نوی الیکشن کیږي د صدارتۍ دپاره. د دې چې کومه د ایران چې کومه میډیا ده هغې هم د دې کنفرمیشن کړی دی، هغې هم د دې چې کومه دی ویلی دي چې دا به په 28 جون باندې وي. او د باقي چې د نورو ملکونو کومه د سټیټ ټلویزیون دی یا نیوز پیپر دی هغې هم د دې کنفرمیشن کړی دی، تصدیق یې کړی دی چې دا به په 28 جون باندې په ایران کې انتخابات وي. خو د دې نه غټ خبر دا ستاسو مخې تږدمه چې د هغې آرمي چیف صاحب ویل دي چې د دې د پراپر انویسټیګیشن وشي. ایران چیف اف سټیټ آرډر انویسټیګیشن انټو د رئیسي هلیکاپټر کریش، یعنې هغه ویل چې د دې هلیکاپټر چې کومه کریش شوی دی د دې د انویسټیګیشن وشي. هغه ویل د ایراني چیف اف سټاف آرډر انویسټیګیشن انټو د ډیث اف ایرانین پریزیډنټ ابراهیم رئیسي ان ا کیټاستروفیک هلیکاپټر کریش. یعنې هغه ویل چې په دې هلیکاپټر کې چې کومه د دوی دا ډیث شوی دی، د دوی دا شهادت شوی دی او د دې سره سره د دې د رفقا دا شوی د دې انویسټیګیشن پکار دی. ځکه چې دلته یو خبره په تاسو ته پوهه کول غواړم چې دا 3 جهازونه ځي، یعنې 3 هلیکاپټرې ځي چې ساده الفاظو کې ته یو هلیکاپټر بره روان وي، بل چې کومه په دې کې های پروفایل کسان وي هغه په دې منځ کې هغه هلیکاپټر روان وي، او یو د دې نه لاندې هلیکاپټر روان وي. نو په دې کې سوال دا پیدا کېږي چې دا لاندې او دا بره هلیکاپټر خپل ځای ته باحفاظته ورسېده، دوی ته هېڅ قسمه حادثه رانلم، خو د دوی په منځ کې د کومه هلیکاپټر دپاره دوی لېږلی شوي چې تاسو به د دې هلیکاپټر دا 2 هلیکاپټره به د دې هلیکاپټر مدد کوي. هغه هلیکاپټر چې کومه دی هغې ته حادثه مخې ته راشي، په هغې کې چې کوم کسان وي د هغې شهادتونه وشي، او دغه 2 هلیکاپټرې چې کومه دی هغه خپل ځای ته باحفاظت ورسي. په دې کې یو سوال بل دا پیدا کېږي چې په دې ماډرن وخت کې، په دې ماډرن ټیکنالوژي کې، او بیا ایران ته دا پته هم ده چې د امریکې سره د دوی تعلقات څنګه دي، دوی بیا د امریکې او زړه ټیکنالوژي استعمالوي، یعنې د 1980 د ټیکنالوژي چې کومه هلیکاپټر جوړ شوی دی هغه استعمالوي، او بیا د بلې دنیا هم نه د امریکې یعنې د بل ملک هلیکاپټر نه استعمالوي، او د امریکې هلیکاپټر استعمالوي، خپل لوکل هلیکاپټر یې ولې نه استعمالوي یا د بل ملک ولې نه استعمالوي. نو په دې سره هم ډېر سوالونه چې کومه دي دا چې مخې ته راغلي. د نورې دنیا چې کومه ټلویزیون او سټیټمنټ دی هغې هم دا ویلی دي چې په 28 جون باندې به په ایران کې پریزیډنشل الیکشن وي. الماهدین انګلیش چې کومه دی هغې هم دا خبره شایع کړله، پبلش کړله. ایران چیف اف سټاف آرډر انویسټیګیشن انټو رئیس هلیکاپټر کریش، دا الماهدین انګلیش ویلی دا یو عربي نیوز پیپر دی. د دې سره العربیه انګلیش دا یو عرب چې کومه انګلیش نیوز پیپر دی هغوی دا ویلي ایرانین سټاف کمانډر آرډر پروب انټو پریزیډنشل هلیکاپټر کریش، دا هغوی هم ویلي چې د دې تحقیقات دې وکړه شي. خو د دې نه اهم ګډ خبر زه ستاسو مخې ته دا ږدم او تاسو لپاره به حیران کن هم وي چې اسوسییټ پریس چې کومه ده دا یو امریکن جریده ده، د امریکې یو جریده ده، هغې ویلي دي چې هلیکاپټر کریش دیٹ کیل ایرانین پریزیډنټ اینڈ ادرس کوډ ریویبریټ اکراس د میډل ایسٹ. یعنې هغوی دا ویلي چې دا په دې هلیکاپټر کریش کې چې کومه ایران دا صدر صاحب په شهید شوی دی او د ده سره د ده چې کومه ملګري ورفقا چې کومه شهیدان شوي دي، د دې دا تپش به د مشرقي وسطي چې څومره علاقه ده دا ټوټل به دا محسوسوي. په دې باندې هم پوهېدل پکار دی چې دا به دوی څنګه محسوسوي، ځکه چې د ایران سره نږدې څونه ملکونه دي، دا ټوټل ملکونو به د دې دا تپش چې کومه ده دا به محسوسوي. د هغې وجه دا ده که کله د دې پراپر انویسټیګیشن وشو او په انویسټیګیشن کې د دې معلومات وشو چې په دې کې انټرنیشنل یو پلیر شامل دی، یعنې انټرنیشنل سپلیرز په دې کې شاته په دې پسې وو، په دې حادثې پسې، نو د هغې نقصانات چې کومه دي د هغې اثرات به په دې پوره علاقه باندې
باندې پریوزي، یعنې په پاکستان به هم پریوزي، په افغانستان به هم پریوزي او د دې سره سره په روس باندې هم پریوزي او د دې سره په بهارت باندې به هم پریوزي، ځکه چې دا قریبي ملکونه دي. ځکه چې په ایران کې یو داسې غټ ملک کې داسې حادثه کېدلی شي، نو په دې ورکوټو ملکونو کې هر څه کېدلی شي. یعنې د دې د پوره علاقه کې به د دې د کومه نقصان چې کومه ده دا به ټوټل خلک محسوس کولی شي. اوس راځو د دې نه بعد دته بل یو خبر एकदम ستاسو مخې ته، او دا د دغې نه هم غټ خبر دی او دا دی د بزنس ریکارډر نیوز پیپر. هغه ویلي چې راشا ریډي ټو اسسټ ایران ان رئیسي کریش، یعنی راشا چې کومه ده، روس چې کومه ده، هغې دا اعلان کړی دی چې هغه به د ایران په هر حالات کې، یعنی چې ایران ته څه قسمه ضرورت وي د مدد، هغه به دوی ته ورکوي، ځکه چې په دې موجوده وخت کې په ایران باندې پابندیانې دي او د ایران سره ماډرن ټیکنالوژي نشته، او د دې ماډرن ټیکنالوژي چې کومه ده دا به دوی ته روس پرووایډ کوي، یعنی روس به دوی ته ټیکنالوژي پرووایډ کوي، د ټیکنالوژي سره سره چې د دوی سره کومه ایکسپرټ کسان دي هغه به هم دوی ته پرووایډ کوي. به راځي په ایران کې به ګوري چې دا د هلیکاپټر ته د حادثه څنګه راغله، دا د موسم د خرابۍ د وجې نه ده یا په دې پسې شاته د بل چا لاس دي، او یقینا دوی به د دې لپاره سیټلایټ هم استعمالوي، د دې لپاره به دوی ګوګل میپ هم استعمالوي چې آخر دا حادثه څنګه راغله. بیا د دې نه دا نور دوه هلیکاپټرې چې د دې سره کومه ملګري وي، دا دوه هلیکاپټرې د دې نه څرنګې داسې په اسانۍ سره به حفاظت خپل مقام ته ورسېدې او دا یو هلیکاپټر لاندې وغورځېدو. او په دې کې یوه اهم خبره دا ده چې دا ځای نه کال لاغلی او په هغه کال کې دا ویلی شوي وو چې هلته نه د چې څومره امبولینسز دي د هغې اوازونه اورېدلی کېږي، یعنې مطلب دا ده چې کسان ژوندي دي او هغه هسپتالونو ته وړی کېږي، خو د هغې نه بعد دا څنګه داسې وشو چې څونه کسان وو هغه ټوټل په دې کې شهیدان شو او د هغې چې کومه شکلونه دي د هغې پته هم نه لګي، یعنې د هغې پهچان کول هم چې کومه دی ډېر زیات مشکل شوی دي. نو د دې هر څه تحقیقات چې کومه دی دا به کېږي او د دې تحقیقات کې روس ویلي چې هغه به د دوی سره شاته ولاړي او د دوی مدد به کوي. څومره ماډرن ټیکنالوجیز دوی ته پکاري، کسان ورته پکاري، په هر څه کې به روس چې کومه دی د دوی مدد کوي. د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله په امان.